نن کومه یاسر ستاسو د آصف او د میراجب او زموږ بل ملګری شیر محمد خان دغه د غزل نه مخکې دوه شعرونه دي چې ارشاد که رښتیا وایم اوس به مې مخ تور شي زه د خپلو لس ګاونډ کې هم پردی یم او د بونیر په غره د ګیس پیپ راتېر نه شو د لرګو لوګو خوړلې بونیرې یم ډېر ښه دی حد دی دغه بل دوه شعر دي چې ګیر چاپېر په سپینو کاڼو موړ یم ډېر په سپینو کاڼو ډېر ښه د پنجاب محل ښایسته شو د بونیر په سپینو کاڼو ډېر ښه دا بیا ووایه او د پنجاب محل ښایسته شو د بونیر په سپینو کاڼو او دغه د غزل څو شعرونه دي چې ستا د تور خال په انداز را پیدا کیږي په ګورګورو کې جواز را پیدا کیږي ډېر ښه دی ستا د تور خال په انداز را پیدا کیږي په ګورګورو کې جواز را پیدا کیږي او پټ خویونه د جناتو یې زده دي پټ خویونه د جناتو یې زده دي د پټ خوینې ساز را پیدا کیږي پټ خویونه د جناتو یې زده دي د پټ خوینې ساز را پیدا کیږي او زمونږ سترګې شوې ترخې اوښکې تې لاړې اوس د زړه په ځمکو پیاز را پیدا کیږي زمونږ سترګې شوې ترخې اوښکې تې لاړې اوس د زړه په ځمکو پیاز را پیدا کیږي او نن د دنګو غرونو څوکې شوې آبادې اوس په څه رنګ دلته باز را پیدا کیږي نن د دنګو غرونو څوکې شوې آبادې اوس به څه رنګ دلته باز را پیدا کیږي او د انګار غزل ورو ورو خبرې زده کړې د انګار غزل ورو ورو خبرې زده کړې اوس د څه ناڅه اواز را پیدا کیږي او دغه دوه شعرونه په اخر کې سره ډالۍ کوم چې ډېره خوږه ډېره پسته او ډېره ښه ورځ ده ډېره خوږه ډېره پسته او ډېره ښه ورځ ده تپوس یې خامخا کوم چې نن د څه ورځ ده او چې به په چورلنده هوا کې پاڼې والوتلې تا به وې تښتې د پیریانو د واده ورځ ده ډېره زیاته